ماتې تورې شپې شولې هېواد د اذان ووایه. ملګري سره ولیدله هغو ته هم د هغه هدایت وکړي چې خپل کارو ته متوجه سي او د برېښنا تاسیساتو څخه د حفاظت لپاره کوشش وکړي چې شی ضایع نه سي. حتی د موټر شیشې هم ماتې کړې وې. پر قبله ولاړ شم شاته. نو الحمدلله په ټوله افغانستان کې تر هراته تر نیمروزه تر کابله هیڅ شی زموږ څه نه دی ضایع سوی. دا سپین عمارت درته د زمري 24مه د افغانستان فتح او د برېښنا وضعیت. ډکه له غاټو د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د فتحې خبرونه ترلاسه کیږي. د رسنیو پر مخ تازه خبر پر سره رنګ راغی. Afghanistan's President Ashraf Ghani has gone. He's left the country. د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه هدایت کړی چې بیلابېلو برخو مسؤلین دي د بیت المال د ساتنې په موخه سیمو ته ځانونه او ملګري ولیږي. د برېښنا برخې مسؤل حاجي حمزه صاحب هم سمدستي د کندهار ښار پر لور راخوځېږي. راځي دلته هغه ملګري چې حاضر دي هغوی ته هدایت کوي چې باید د ولایتونو له فتحې سره هممهاله د برېښنا تاسیساتو ته هم ملګري ځانونه ورسوي او د برېښنا له تجهیزاتو ساتنه وکړي. دا چې کندهار تازه فتح شوی و او د برېښنا د تجهیزاتو په اړه هم بېلابېلې اندېښنې وې، هسې نه خدای مکړه دغه تجهیزات چې میلیونونه ډالر ارزښت لري له زیان سره مخ شي. نو یې په اړه الحاج ملا محمد حنیف حمزه صاحب چې هغه مهال د برېښنا مسؤل و داسې وایي. موږ چې کندهار ته رالو نو بیا مو د اطمینان په خاطر د ښه اطمینان په خاطر یو ګروپ جوړ کړي. په هغه ګروپ کې مې غږ وکړي چې ټول د برېښنا کارمندانو ته مې اطمینان ورکړي چې په خپلو کارو باندې اوسئ او خپل کارونه منظم وساتئ، څه ته به هېڅ نوع مشکل نه وي، ځکه چې برېښنا یو عام المنفعه شی دی. په هغه کې هېڅ چاته مشکل نشته چې کارمندان تشویش وکړي چې خدای نخواسته موږ ته به مشکل پیښ شي. نو موږ د دې د اطمینان دپاره یو غږیز پیغام خپور کړي چې ټولو ولایتو ته مو واستوئ چې په مطمئنه خپل کار ته هم دغه ورکړي، جریان ورکړي چې خپل کار تعطیل نه کړي. دلته د فتحې اړودوړ دی. ځینو سیمو کې لا هم د جمهوریت عسکر ځینو ځایونو کې له مجاهدینو سره په جګړه بوخت دي. د اسمان پر مخ هم جنګي الوتکې یو خوا او بل خوا الوتنې کوي. لا هم دا خطر شته چې هر ځای دې خپل ړانده واري وکړي. خو پر دې سربیره بیا هم دوی د بیت المال د ساتنې لپاره هر ډول خطر مني او د تجهیزاتو څخه د ساتنې په مخه ګړندي ګامونه اخلي. حاجي حمزه صاحب په دې اړودوړ کې د یوې ډېرې خواشینونکې پیښې په اړه داسې وایي. ژړۍ ولسوالۍ کې زموږ ملګري موږ ورواستول، هلته لینچ کېدلی و چې امان الله فاروقي صاحب مو ورواستوئ. بیا د هغو د خوا څخه بیا رحمه د اوانونه یې راوغورځوله، بیا دی په دغه مابینځ کې دی زخمي هم سو، پر سر باندې ولګېدی. خو بیا هم الحمدلله زموږ د ملګرو په ډېر جرأت سره خپلو صحنو ته یې مطلب ځانونه ورسوله چې د برېښنا د شیانو څخه یې حفاظت لپاره موږ ته اطمینان راکوي. او الحمدلله مجاهدینو هم پوره کوشش وکړي په هر ځای کې چې وه چې موږ غږ پر کړی دی انشاءالله الرحمن هېڅ مشکل په یوه ساحه کې نه دی پیښ شوی. مجاهدینو زموږ د برېښنا د سبسټیشنونو د ټولو حفاظت یې وکړي او زموږ د مامورینو سره ډېر ښه چلند په هغه وخت کې چې یو ځای کې محاصره وه په هلمند کې حافظ راشد صاحب په نامه سره چې اوس هم د مطبوعاتو مسؤل دی، په هغه وخت کې مو یعنې هغه محاصره وه. د مجاهدینو داسې کوشش وکړي چې خپل ملګرو ته به یو شی وراستوي، دوی ته هم دغه شیان 2 ورځې محاصره وه، ډوډۍ دوی ور استوله. یعنې هېڅ نوع مشکل زموږ ملګرو ته نه دی راغلی د مجاهدینو د خوا څخه او د مخالفینو د خوا څخه په ډېرو ځایو کې دغسې چې زموږ ملګري په شهادت ورسول. په ژړۍ کې هم زموږ یو ملګری په دغه وخت کې شهید سو، نصیر په نامه سره و چې په شهادت ورسېدی. دلته حاجي حمزه صاحب دلته د کندهار مسؤلینو ته نوره دنده سپارلې او مخ پر نیمروز او هرات روان شول. د مستند په دې برخه کې مو د فاروقي صاحب سره هم خبرې کړي او له ده به هم وپوښتو چې د هغې پیښې په اړه راته وغږېږي چې له امله یې انجینیر نصیر هم شهید سو. کندهار ښار کلابند و. د کندهار ښار په جنوبو لویدیځو څنډو کې درنې بمبارۍ کېدلې، جګړې شدت پیدا کړی و. زما هم ملګری شهید سوی او بل زخمي سوی و، زه خپله مې یو څه هغه وم. خو بیا هم موږ د کندهار په ښار کې چې د کرونا ناروغي هم خپره وه، سخته ګرمي م وه،
ما کوشش کوو چې د ورځې طرفه حدي اقل دغه سولر او ډیزل په مټ خپلو ښاریانو ته یوه اندازه برېښنا ور برابره کړم. خو د یخي فابریکو د اکسیجن کارخانې چې هغه د کرونا د ناروغي دغه لپاره وي او دا د بمبارۍ څخه را بېځایه شوي کسان چې هلته یو ماجر کمپ ورته جوړ شوی و هغه ته مې کوشش وکړو چې 24 ساعته برېښنا ورکړو چې الحمدلله ومتوانېدلو تر اخره هغه پورې. الحاج ملا عبدالکریم چې مشهور په حاجي آغا دی او د حاجي حمزه صاحب د مشرانو ملګرو څخه دی هغه له سنګینه تر کندهاره د خپل سفر د پیل په اړه داسې وایي. خو د فتح مخکې هم په سنګین کې وو نو د فتح مخکې په سنګین کې بیا سهار خبر رالی چې کندهار فتح سوی دی. حاجي صاحب رئیس صاحب عمومي حاجي حمزه صاحب پر ما غږ وکړ چې حاجي آغا کار ترتیب دې برابروه ځو کندهار ته. هماغه سمه ده نو سنګینو څخه حرکت راوکړی د سنګینو سرالو دورایي ته د دورایي سب سټیشن مو وکتی نو حاجي صاحب به دا کارمندانو ته ډاډګرنه ورکړه چې مطمئن اوسئ هېڅ مشکل نشته کوم تجهیزات چې وو هغه یې موږ وکتل هغه مو خپلو چې د هلته کوم موظف مامورین وو څه کسانو هغو ته یې لارښوونې وکړي چې د دغو باندې حفاظت وکړي. حاجي آغا وایي دا چې له یوې خوا د خپلواکۍ خوشحالي وه له بلې خوا مو د مسؤلیت دروند پیټه هم پر اوږو وو. اړ و چې باید له بیت المال څخه د سترګو د تور په څیر ساتنه وشي. هر ځای پر وخت رسیدګي وکړه نو حاجي صاحب ډېر سخت کوښښ کوی مریضه مو په هغه وخت کې نو پس په موږ باید غږ کوی چې ژر کوئ پلانکي ځای ته ځان ورسوئ. خپله زه ورسره وم موټر یې ما چلاوی زه ورسره ملګری وم نو دغه هر ځای ته هر ولایت ته هر ځای ته مو پر خپل وخت باندې ځان رسولی. قاري عبیدالله چې هغه مهال میدان وردګ کې د برېښنا مسؤل و کابل ته له فتحې وروسته د راتلو په اړه داسې وویل. حاجي حمزه صاحب په هدایت موږ حاجي وردګ ملا صاحب صاحب او قاري صاحب عبدالهادي نور څه ملګري وو نو دغه د کندهار نه حرکت وکړله کابل ته راغللو عمومي ریاست ته راغللو نو هلته حاجي حمزه صاحب کوم ملګري چې ښودلي د هغو سره په رابطه کې وو نو هغه ترتیب هم دلته په همدغو رقم برابر کړله. ملګري ډېر وو نو سب سټیشنو جکشنو کوم ځایونه چې د برېښنا هغه مهم ځایونه وو په هغو کې ملګري ځای په ځای کړل. دا چې د دې سفر مشري د حاجي صالح محمد وردګ په غاړه وه او باید کابل ته تللی وای تر څو یو خوا ځایي مسؤلینو ته ډاډ ورکړي او بل خوا ته له تجهیزاتو ساتنه وشي. دلته مې د غزني د برېښنا د کارمندانو سره ولیدل او نظم او ترتیب هم جوړ کړئ او هغو ته مې هدایت وکړئ چې د برېښنا کوم وسایل او مرکزونه چې په غزني کې دي او د غزني مربوطو ساحو کې د دو ساتنه وکړئ او د دو د حفاظت لپاره کار وکړئ. نو هغه ترتیب هم سره جوړ کړئ او په ډېر امن او خوشحالۍ سره موږ د حاجي حمزه صاحب د هدایت مطابق خپل کارونه سرته ورسوو. حاجي حمزه صاحب چې کله کابل ته راځي نو په اړه یې داسې وایي. د جمعې شپه مې د لیو په کابل ته راورسول. د جمعې په ورځ مو دا ملګري دلته بعضې انجینران وو په هغه کې صفي الله احمدزی صاحب و نور ملګري وو هغه هم د لیو ولیدله هغو ته مو هم د لیو دغه هدایت وکړي چې خپل د شیانو حفاظت وکړي. د هغه وروسته خو بیا ملګري تشکیل د دې څه وکړي د قاري ملا عبدالهادي اخوند او د سیار په نامه سره ملا شاه ولي اخوند په نامه سره څه نور ملګري جلال آباد ته واستول چې دا جلال آباد ولایت و او کونړ ولایت و لغمان ولایت دا منطقو ته م هغه واستول چې د شیانو حفاظت وشي. یو ټیم بل دغه ته واستوي پکتیا ولایت او خوست ولایت انور شاه مولوي صاحب په مشري مې دا ټیم د هغې خواته واستوي. عمومي چې کوم وخت دلته راغلی چې د مرکز دغه یې وکړل ارزیابي یې وکړل مرکز کې قانون نورمال و خو بیا هم ښه نورمال شول چون چې مخکې هم رئیس عمومي په د وټساپ په ذریعه د ټولو ولایتونو سره په تماس کې خصوصا د مرکز کابل سره تماس کې و. دلته چې مجلسونه وسول د هغه څخه وروسته د رئیس عمومي هدایت دغه وه چې د جلال آباد ننګرهار حوزې ته څه کسان واستول د پکتیا حوزې ته کسان واستول نو هلته هم وضعیت نورمال سو کسان لاړه اوس د رئیس عمومي په هدایت مخې ته تلل نو هغه مو چې دغسې پروسه روانه وه.
پکتیا ولایت ته د تللي پلاوي مشر د خپل سفر بیان په داسې ټکو کوي. وروسته قدرمن ملا حمزه اخوند د موږ په مشرۍ باندې یو هیئت ولیږه پکتیا زون ته، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر دې ولایتو ته، تر څو هلته د برېښنا اړوند کومې ادارې دي، پرسونل دي، نقلیه وسایط دي او ورسره تحویل خانې او سبسټیشنونه دي، دې ساتنه وسي. دا چې کابل فتح شوی هر لور ته سپین د خپلواکۍ بیرغونه راپانده دي، خو دا هم د چې دلته د کابل فضا د تیرو 20 کلنو منفي تبلیغاتو تر اغېزو لاندې ده. دلته داسې کسان هم وو چې له امارت او مجاهد څخه یې شناخت نه درلود. مجاهد یوازې د منفي تبلیغاتو په هنداره کې راڅرګند شوی وو، د مجاهد اصلي انځور دلته نه وو خپور شوی. په دې تړاو چې څومره تشویشونه وو، وضعیت څنګه وو، په اړه یې د هغه مهال د برېښنا شرکت سرپرست او اوس مهال د عملیاتي ریاست رئیس انجینیر صفی الله احمدزی صاحب داسې وایي. دلته موږ خپل کارونه شروع وکړو او ټولو ولایت ته مو احوال ورکړو. په زمن کې کابل کې سب سټیشنونو ته، هغه دستګاهګانو ته چې مهم ځایونه دي، په زمن کې مرکزي دفتر ته مو احوال ورکړو چې ټول خپل ځایو کې اوسیږي او موږ تخنیکي خلک یو او موږ سره نه څوک کار لري او موږ یو خدماتي اداره یو، باید خپل خدمات همیشه وساتو. د احمدزي صاحب سره مو د خبرو پر مهال دا هم وپوښتل چې کیدای شي داسې انجینران به هم وو چې د افغانستان اسلامي امارت په اړه به یې زیاتې پوښتنې په ذهنونو کې وي. اوس ستاسو سره د تخنیکي کسان کله کله خپل د زړه خواله څنګه کوي؟ د دوی نظرونه اوس څنګه دي؟ هغه انجینران چې دغه هیرې درلودو او هیرېده، هغوی نن په بدنه د حکومت کې دي، نن امارت سره ټول کار کوي او خوشحاله دي. او واقعا هغه انجینران چې دلته کار کوو، هغوی دغه خپل افغانیت ثابتولو لپاره چې موږ یو افغان یو دلته کار کوو، څونه باید قدرت ولرو او څونه باید موږ ته په کومه سترګه وکتل شي، هغه حالت دوی نه ولیدلی. یعنی د طالبانو پر راتګ سره هم قدر عزت د دوی ورکول شو، هم دوی ته په هغه ښه سترګه وکتل شو چې دوی انجینران دي، زموږ کدرونه دي. او نن هغه انجینران ټول چې دلته کار کوي، هغوی پوهیږي چې واقعا موږ هغه انجینران یو چې په خپل لاس باندې اوس کولی شو چې هم ډیزاینونه وکړو، هم سرویګانې وکړو، هم پروژې خپله پلي کړو. دا چې د دې ورځې په ویاړ څومره وغږیږو لږ ده، خو دا خبره ډیره اړینه ده او باید له هیره ونه ایستل شي چې افغانستان هیڅ کله د پردیو نشي کېدای.